السلام علیکم ستړي مسئ جوړ په خیر. نن یکشنبه د 1403 هجري شمسي کال د دلوي میاشتې 9 نیټه چې د 2025 کال د جنوري له 26 نیټې سره سمون خوري. له سکون رادیو ویپاڼې او خپل رسنیو څخه مو د نن ورځې لنډو او مهمو خبرونو ته زه حافظ احمد نصرت ترکلی کوم. هلمند کې د یو موټر چپه کېدو پیښه کې 15 تنه ټپیان شوي. د هلمند د والي ویان مولوي محمد قاسم ریاض سکون رادیو ته وویل د ولسي وګړو یو لوکسل موټر تېره ورځ د دې ولایت د واشیر ولسوالۍ په لرمه سیمه کې د سړک څخه اوښتی او چپه شوی و. ریاض وایي دغه ولایت د 215 اعظم کلي اردو ځواکونو موټر د چپه کېدو پیښې ځای ته پر وخت ځانونه ورسول چې 15 تنه پکې ټپیان شوي وه. نوموړي زیاته کړه د یاد کلي اردو امبولانس په مرسته هغه 15 تنه ټپیان یې د درملنې په موخه شوراب صحوي روغتون ته انتقال کړل. ریاض د معلوماتو له مخې یا د ټرافیکي پیښو د رامنځته کېدو لامل د موټر چلوونکو بې احتیاطي او د موټر زیات سرعت بلل شوی دی. د هرات خواف اوسپنې پټلۍ د څلورم پاس چارې 80 سلنه بشپړې شوې. د هرات ولایتي مسؤلین وایي چې د هرات خواف اوسپنې پټلۍ د لومړي پاس جوړولو چارې څه باندې 80 سلنه بشپړې شوې دي. د دوی په خبره دغه پاس چارې د 43 کیلومتره اوږدوالی لري تر څو 15 میاشتې کې بشپړې شي. د هرات خواف اوسپنې پټلۍ د هرات صنعتي ښارګوټي له نړۍ سره نښلوي. افغانستان بانک سبا 25 میلیونه ډالر لیلاموي. د افغانستان بانک وايي 25 میلیونه ډالر سبا دوشنبه د داوطلبۍ له لارې لیلاموي. افغانستان بانک له ټولو بانکونو او صرافیو له شرکتونو غوښتي چې دغه داوطلبۍ کې ګډون وکړي. افغانستان بانک داسې مهال دغه پیسې لیلاموي چې د وروستیو کې د افغانیو پر وړاندې د ډالرو بیو په لوړېدو سره د خوراکي توکو بیې هم لوړې شوي دي. عباس عراقچي د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر سره کتلي دي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر سید عباس عراقچي د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر سره کتلي دي. د بهرنیو چارو وزارت د عامه اړیکو رئیس ضیاء احمد تکل ویلي دواړو خواو ترمنځ پر دوه اړخیزو مسایلو خبرې پیل شوي دي. خیبر پښتونخوا کې د پاکستان د اټومي انرژي د کمیسیون کارکونکي وژل شوي دي. د خیبر پښتونخوا په لکي مروت سیمه کې انسان تښتونکو د پاکستان د اټومي انرژي د کمیسیون د یو کارکونکي جسد د نوموړي خپلوانو او سیمه ییزو مشرانو ته سپارلی دی. پاکستاني رسنیو راپور کړی چې د ریحان الله په نوم دغه کس د روانې جنوري میاشتې په 9 نیټه برمته شوی و. سیمه ییزو مشرانو ویلي چې له نوموړي سره د برمته شوي موټر چلونکی بیا ژوندی خوشي شوی دی. له سکون رادیو ویپاڼې او خپل رسنیو څخه مو د نن ورځې لنډ او مهم خبرونه واورېدل. تر بیا د الله په امان.